Subscribe to the MZTV. دا یو خورکۍ سوال دی. هغه وایي چې زما خاوند د شپېتو کالو دی او هغه زما حق نشي ادا کولی. نو ما له څه پکار دي چونکې زه د 25 کال یم او زما هم نفساني خواهشات دي. زه یم چې ما ترې زما حق میلو شي. زما خاوند زما جسماني حق نشي ادا کولی. نو مسله شریعه خدا ده چې پهله دې سړي لږ سوچ پکارو چې د الله بنده کوم یو کار چې ته کې د هغې نه مخکې لږ سوچ خو وکړه چې آیا دا کار سر ته زه رسولی شم که نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. څوک چې په تاسو کې د نکاح طاقت لري هغه د نکاح وکړي. بیا علما لیکي د طاقت نه مراد جسمانی طاقت دی او مالی طاقت هم دی. یو سړی مالی طاقت شته خو جسمانی طاقت نشته، مردانګي پکې نشته، نو دلم نکاح نه ده پکار. او د یو سړی مردانګي شته خو مثال ذهنن څه ډیپریشن دی یا څه بل څه مسله ده چې د هغې د وجې نه دی د ښځې ضرورت نشي پوره کولی، نو دلم نکاح نه ده پکار. نو اول دی ظالم له سوچ کول پکارو چې ته دې ځواني جنۍ سره نکاح کې ته د دې حق ادا کولی شي که نه. خو اوس چونکې نکاح وشوه، اوس دا مسله راپېښه شوه، دا زمونږ دا خور دا سوال چې کړی دا تنګه ده، د دې حق نه ادا کېږي. نو شرعي مسله دا ده چې دا دې خاوند ته ووایي چې ما ته طلاق راکړه چې زه لاړ شم د بل چا سره نکاح وکړم. نو که خاوند دې ښه سړی وي خو طلاق بوله ورکړي، که طلاق نه ورکوي نو بیا دا خبر یاد ساتئ چې ښځې سره دا اختیار هم شته چې هغه دې لاړ شي عدالت ته د ده خلاف د کیس واچوي چې دا سړی زما حق نشي ادا کولی. د شریعت په اصطلاح کې دې ته خلع ویلی شي. ښځه به خپل مهر ورته معاف کړي، خاوند به یې پرېږدي، یا ښځه به ورته څه پیسې ورکړي، خاوند به یې په دې باندې پرېږدي. بیا د خلع مختلف صورتونه دي، د هغې تفصیل به انشاءالله بل چرته راشي. خو ښځې ته دا اختیار شته چې هغه دې دا خاوند پرېږدي او هغه دې له ځانه دې بله نکاح وکړي. نن سبا چونکې یوازې زبردستی نه بلکې د رضا نکاحونه هم داسې شوي دي. ډېر داسې واقعات هغه شوي دي او کېږي چې هلک د ښځې حق نشي ادا کولی، خو د معاشري د پیغور د وجې نه او د معاشري د خلکو د وجې نه برای نام نکاح وکړي نو د ښځې حق هغه نشي ادا کولی. او بعضې کسان د ښځې حق ادا کولی شي او نه ادا کوي. نو یاد ساتئ قرآن پاک کې الله تعالی فرمایي فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. ښځه ځان سره یا په ښه طریقې سره ایثاره کا، مالی او بدني حق ادا کوه، او که ځان سره ایثارولی نشي او تسریح باحسان نو یې پرېږده او احسان ورسره وکړه، لږ ډېر مال لږ پیسې وله ورکړه، خپل مهر ورته واپس ورکړه، پرېږده. خو که ته نه پرېږدي او نه د ځان سره صحیح طریقې سره ساتي نو الله فرمایي فتذروها کالمعلقه، دا خو تاسو په شان د رازوړندې پرېښوده. نو دا عظیمه ګناه ده. عزتمند یاد ساتئ دا د یو زنانه د زندګۍ سره لوبې کول دي، د یو زنانه حق خوړل دي، د هغې زندګي تباه کول دي. نو تر څو چې دې زنانه معاف کړې نه په قیامت کې الله تعالی هم نه معاف کوي. دا یاد وساتئ. نو الله ته وګورئ عزتمندو چې کله هر سړی په خپل ځان ته وګوري چې هغه کله نکاح کوي هغه دا سوچ وکړي چې آیا زه حق ادا کولی شم که نه، ما کې مردانګي شته او که نه. خو افسوس سره زموږ نوجوان نسل نن د سوشل میډیا ګندګۍ دومره خراب کو چې د دې مسایلو کثرت ډېر زیات شو، وقوع د دې په کثرت سره شو، ډېر زیات دا مسایل واقع کېږي. د دې وجه دا ده چې د سوشل میډیا غلط استعمال کېږي، د هغې د وجه د انسان مردارګي ختمېږي. نو دا سوشل میډیا پرې ښودل پکار دي. کله چې انسان نکاح کوي د خپل ځان ته سوچ وکړي چې آیا ما کې بدني مالی استطاعت شته او که نه، د هغې نه پس د نکاح کوي. نو دکه خورم د دا اختیار هم شته چې خاوند سره دې خبرې که هغه طلاق ورکړو خو ډېره ښه ده، او که طلاق یې ورنکړو دا د عدالت ته لاړه شي، اول د ده باندې کیس واچوي، عدالت به معلومات وکړي او بیا به د دې دواړو منځ کې جدایي او تفریق راولي. بیا به دا ښځه 3 هیزه 3 منسز 3 هیزه به دا عدت تېر کړي، د هغې نه پس دا به د بل خاوند سره نکاح کولی شي.